د اسلامي امارت غړو د افغان ښځو د ځاني حریم پلټنه او څار پیل کړی. د اسلامي امارت غړي ولې د ښځو پر وړاندې دغه ډول نه انساني او نه اسلامي چلند کوي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ارغواني شمبو غورځنګ غړي وایي چې د اسلامي امارت غړو په هرات کې د ښځو پر موبایلونو سخته څارنه پیل کړې. دغه غورځنګ پر خپل ایکس پاڼه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې دغه کړنه نه یوازې ځاني محرومیت ګواښي بلکې د ښځو لپاره د اړیکو او معلوماتو ته د لاسرسي مخه هم نیسي. دغه غورځنګ د اسلامي امارت لخوا دغه کړنه په کلکه غندلې او له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ټولنې څخه یې غوښتي چې د دغه ډول کړنو مخه ونیسي. په خبرپاڼه کې راغلي د اسلامي امارت لخوا د ښځو د ګرځنده ټلیفونونو کارولو څارنه او محدودیت د سیستماتیکي ځپنې یوه ښکاره بیلګه ده چې موخه یې د ښځو د ژوند کنټرولول دي. خبرپاڼه وړاندې کاږي د دغه ګام موخه دا ده چې د ښځو خپلواکي محدوده کړي او د هغوی په ورځني ژوند کې د اسلامي امارت ظالمانه کنټرول پیاوړی شي. خبرپاڼه ډیروي دغه ډول کړنې له بنسټیزو بشري حقونو څخه د اسلامي امارت ښکاره سرغړونه ده. دغه غورځنګ ټینګار کړی چې ټکنالوژي ته د ښځو د لاسرسي کنټرول نه یوازې له ځاني ازادیو څخه سرغړونه ده بلکې له ټولیز ژوند څخه د ښځو د ګوښه کولو یوه هڅه هم ده. یاد غورځنګ ډیره کړې دغه کړنه د ښځو د خاموشولو او په ټولنه کې د دوی د شتون د ختمولو یوه ښکاره هڅه ده. موږ د اسلامي امارت ظالمانه کړنې غندو او له نړیوالې ټولنې د سملاسي ګام پورته کولو غوښتنه کوو. د ارغواني شمبو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له اړوندو ټولنو څخه غوښتي چې د دغه ناوړه ګام پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.